د افغانستان د هوایي ځواک او هوایي مدافعي پوهنتون څخه 3 تنه پیلوټان فارغ او 120 تنه نوي ځوانان جذب شول. د ملي دفاع وزارت اړوند د هوایي ځواک او هوایي مدافعي پوهنتون څخه 3 تنه پیلوټان له مسلکي، نظري او عملي زده کړو څخه وروسته نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ او خپل عملي پروازونه په بریالیتوب سره ترسره کړل. همدارنګه د هوایي ځواک او مدافعي هوایي پوهنتون چې د ملي دفاع وزارت رهبري په هڅو پیل شو، 120 تنه هیوادوال د پیلوټي زده کړو لپاره چې د ازموینې پروسه یې مخکې ترسره شوې وه د 4 کلونو لپاره جذب شول، چې 80 تنه پیلوټان، 25 تنه انجینر پیلوټان او 15 کشاف پروازي پیلوټان شامل وو. د کورنیو چارو سرپرست وزیر په یادو مراسمو کې ویلي، زموږ هوایي ځواک ورځ په ورځ په خپلو چارو کې خپلواک کیږي. تاسو کوشش وکړئ خپل زده کړې په صحیح ډول وکړئ، خپلو هیوادوالو ته لاس ورکړئ او متحد شئ. او کوم پیلوټان ورونه چې بهر ملکونو ته تللي، هغوی ته زموږ غېږه خلاصه ده. دوی کولی شي چې خپل هیواد ته راشي او هیوادوالو ته خدمت وکړي. همداشان د پوځ لوی درستي زیادو پیلوټانو ته په خبرو کې وویل، په تېرو 20 کلونو کې د ځینو افغانانو اشتباهات وو چې دلته اشغال وو. نن ورځ زموږ هر هیوادوال کولی شي چې دلته خدمت وکړي او هیواد په خپلو پښو ودروي. زموږ میس و فنج پیلوټان 7 کسه فارغین شول او ښه په صحیح توګه ابلوت وکړي او پرواز یې وکړي. نو دا د افغانانو دپاره یو ښه زیری دی. ولس ته ډاډ ورکوو چې دا نظامي تیاري دي، دا به انشاءالله د خپل ملک څخه دفاع کوي او دغه ځوانان چې نن فارغه شوي دي، دا ځوانان به نه ستړېدونکي خدمت کوي. موږ شپه او ورځ د دوی په خدمت کې آماده یو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ځای کې چې موږ ولاړ یو، دغه جنګي تیاري مصري پنج محاربې تیاري دي. نو دغه 7 نفره تازه پیلوټان ځوانان دي، دا موږ ورسوو مکمل. الحمدلله نن دوی خپل عملي پروژونه هم شروع کړ. زه خپل ملت ته دغه وعده ورکوم چې تر څو یې موږ په وجود کې یوه قطره وینه وي، انشاءالله تاسو سره مو دفاع نو زه ټول مشرانو ته ډاډ ورکوم چې من هسې د یو خادم او د وطن بچی